ښه راغلاست آینه نیوز ته. نن د 2015 کال د دسمبر 8 نیټه ده. زه لیلا یم. سعودي کې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د پټو خبرو جزئیات. سرچینو بی بی سی ته ویلي چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ریاض وروستیو خبرو کې دواړو لوریو ژمنه کړې چې نازک اوربند به ساتي او د خبرو لرې به نه دروي. ټاکل شوی چې د سعودي یو پلاوي د دې بهیر د دوام لپاره اسلام آباد او کابل ته سفر وکړي. د خبرو جزئیات پات ساتل شوي، خو ویل کېږي چې دا ځل مذاکرات تر ډېرې مخامخ شوي وو، برعکس د دوحي او استانبول غونډو چې پیغامونه ناستو بدل ول. سره له دې چې کومې هوکړې ته نه دي رسېدلي، د سپین بولدک چمن وروستۍ نښتې چې اوربند خورا نازک دی. اسلام آباد د طالبانو څخه د ټي ټي پي ضد لیکلي ضمانت غواړي او طالبان هم ورته تضمین غواړي چې د پاکستان خاوره به د افغانستان پر ضد نه کارول کیږي. نږدې 2 میاشتې کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې لارې تړلې دي او یوازې کډوال پیرې اوښتي سي. د آینه نیوز د باور نه مننه. الله حافظ.